بیا راغلل روژه مسلمانو خوشحالي وکړئ ځان له ګناه پاک کړئ. داسې مې وویل برای خود مې نه دی کړی د برای رئیس ته خوشحالي ده رقص عمل ته تیارې وکړئ راغلل روژه بیا راغلل روژه مسلمانو خوشحالي وکړئ ځان له ګناه پاک کړئ دې عمل ته تیارې وکړئ راغلل روژه شیطانان ټول تړل کېږي عمل سوچن د حسابېږي شپې هم سبا یې کړئ د خدای لار کې قرباني وکړئ ځان له ګناه پاک کړئ دې عمل ته تیارې وکړئ راغلل روژه بیا راغلل روژه مسلمانو خوشحالي وکړئ ځان له ګناه پاک کړئ دا پاک دي دغه خلک د علیه السلام مبارک مجلس کې ټولو مسلمانانو سره چې پر موږ باندې مهربانه شول. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو ستړي مسی که دې هیله چې جوړ ورو خوښ او خوشحاله بایست رب العزت جل جلاله ماباد سوکاله او خوشحاله ولره. دوستانو بیا هم الحمدلله نن څومره لس کسیزه لرو؟ اوومه لس کسیزه. دا تقریبا موږ مخکې هم یادونه کړې وه چې اته لس کسیزې به ولرو او د یوې مور تقریبا داسې به وګڼو چې د اتیا کسانو لپاره د خوراکي موادو توزیع په برخه کې کومک کړی و. هر پکیج د 3350 افغانۍ رب جل جلاله دې قبول او منظور کړي. موږ هم په اته پروګرامونو کې ورته تنظیم کوو نو دا به انشاءالله العزیز هم پروګرام وي. په دې مبارکه میاشت کې چې څوک د مؤمنانو سره کومک او مرسته وکړي نو لرې نه ده چې الله جل جلاله به هغه سخته ورځ ورته اسانه کړي او الله تعالی به مغفرت ورته وکړي. الله تعالی به په ژوند او په رزق او په مال او په اولادو کې برکت راولي. دا هغه د مؤمنانو لپاره د یو زراعت او د یو مزرعت د یو کښت میاشت ده چې په دې کې مؤمنان خپل د ژوند د خپل وجود د خپل مال د ټولو هغه سرسایه هغه صدقه ورکړي. پس الله تعالی جل جلاله د مؤمنانو لپاره داسې یو فصل ایښی دی چې الله جل جلاله به مؤمنانو ته ډېر چانسونه پکې ورکوي. صدقه کوي او بدن دی یو چا ډېر غټ سوی الله تعالی به په روژه باندې ټینګروي او یو څوک غواړي خپل د مال هغه زکات وباسي مال پاک کړي په دې روژه کې الله تعالی چانس ورکوي. یو څوک غواړي چې د خپل وجود سرسایه ورکړي او صدقه الفطر ورکړي الله تعالی جل جلاله په دغه روژه کې چانس ورکوي. یو څوک غواړي چې د خپلو غریبو هیوادوالو د خپلو غریبو وطنوالو پر شونډو مسکا وویني الله تعالی جل جلاله په دې روژه کې چانس ورکوي. نو راځئ موږ تاسو له دغه ډېرو چانسونو څخه استفاده وکړو الله به راضي کړو او د الله تعالی جل جلاله سره به معامله وکړو. نو تاسو راسره اوس لس کسیزه پروګرام به ولرو وروسته به انشاءالله روژه مات ولرو همداسې به زموږ برنامې جریان لري. خو مې هېره به ونیسي چې د مدرسې په قرضدارۍ کې ستاسو کومک غواړي داسې نه چې خدای مو کړه روژه تېره سي او موږ د مدرسې په برخه کې لا هم قرضدار یو. په دې برخه کې ستاسو مرسته اړینه ده. بارک الله فیکم. بیا راغلل روژه مسلمانو خوشحالي وکړئ ځان له ګناه پاک کړئ دې عمل ته تیارې وکړئ راغلل روژه بیا راغلل روژه مسلمانو خوشحالي وکړئ ځان له ګناه پاک کړئ دې عمل ته تیارې وکړئ راغلل روژه شیطانان ټول تړل کېږي عمل سوچن د حسابېږي شپې هم سبا یې کړئ د خدای لار کې قرباني وکړئ ځان له ګناه پاک کړئ دې عمل ته تیارې وکړئ راغلل روژه بیا
بیا راغله روژه مسلمان خوشحاله وکړئ ځان له ګناه پاک کړئ دې عمل ته تیارې وکړئ راغله روژه لس د رحمت لس مغفران دې لس جهنم نه درحان دې جوړ مهر افطار کړئ په گفتار د پاک نبی وکړئ ځان له ګناه پاک کړئ دې عمل ته تیارې وکړئ راغله روژه بیا راغله روژه مسلمان خوشحاله وکړئ ځان له ګناه پاک کړئ دې عمل ته تیارې وکړئ راغله روژه وتړل شوې کې شیطانا ځان دې عادت کړه په قرآن نن هم دا موقع ده تزکیه د نفس زړګي وکړئ ځان له ګناه پاک کړئ دې عمل ته تیارې وکړئ راغله روژه بیا راغله روژه مسلمان خوشحاله وکړئ ځان له ګناه پاک کړئ دې عمل ته تیارې وکړئ راغله روژه وعليكم السلام الله دې فضل خیر دې خیر دې کورم په چونې کې دی اجي صاحب ژوند څنګه دی ژوند ولا ډیر سره خراب ولا وسو د فضل روزه د کوي قسم واخله قسم درته خم روزه دغه د ولا کما شام غوړي درلود شي مين درلود کور ودان کاټه را کوي الله دې نه خواري بس موږ دعاګانې ورته کوو ولا دې په دنیا نه خواري بس موږ ته د امرسته د کومک را کوي بلا الله دې تاسو ته اجر درکړي دا تاسو حق در تاسو مر رسولي څو ته نه اس بکور کې لس کسان ته کار کې یا زل لړی کوم زونه پلی خرڅوم مایوب یم وا د ورځې څو سودا کې د بوس خو نه خرڅیږي بلا اتیا افغاني 90 افغاني درسلو پورې داسې سودا اوس خو زه د زونه بچوک نه راځي یا اوس ګرمي د وس نه رانی سی بلا اوس دغه وسم را باسم خو نه خرڅیږي خاص خوند نسته نه خرڅیږي خوند نسته وا د مرسته باندې له دوه کې خوشاله سو ډېر خوشاله سولم والا خو دعاګانې ورته کوم به د فرض روزه کې ودته چې دا نو سره دا کومک وکړي الله دې دینه خواري دا یې وجانی د مرسته کړې د دعاګانې کوله خود به ورته وکول نه ورته کو په دنیا دې الله نه خواري خدای پاک دې عزت منو السلام علیکم ستړي مسجد څنګه جوړه صحت شدي پاک دې وسه ژوند څنګه دی ژوند مولا کزله خراب دی بس خدای پاک دې نه خراب وي مرګ خدای پاک دې دغه خلک د علی السلام مبارک مجلس کې ټول مسلمانان سره چې پر موږ باندې مهربان شول امين مایوب سره ما بس د علمند خو هم د تمسای پروت یم د ډبر پبلیک کار کسب مچګرات د سیمان پر پروان مچګرات کوم الله تعالی را تکشنه خدای پاک دې علی السلام مبارک مجلس کې ټول مسلمانانو سره امرسته چې کړي د تا ځاني سره و چې د امرسته کړي د چې هر څه به امرسته کې قدم اخیستې دي خدای جل جلاله او پروردگار دې جنتونه ورکړي خدای پاک څوک ساينس وکړي درلس کسان و بس په شمه یو یم دغه څنګه دي دا جوړ چې مو چې دي بس روزه کې داسې ورځ شپه راغلي په کور کې شي نه یاره خپل خو ما ابراهیم دا بس وکړ ما لارمان مونږ چې ماته یو 2000 بنیم زره پښکې راکې دا میاشه دوه مده چې ما په خپل کور کې د پټاټو شوروا ولا خوړلې دا چې ولا برای خود مې نه ده کړې د برای رس ته خوشاله ده خوشاله ده لاس نه د خدای رحمت باندې وسی پر
پر دوی پر ټولو مسلمانانو زه ونه ځلم خدای دې ونرسوي امين الله دې تاسو ته اجر الله دې ونرسوي تاسو ته حق در تاسو مو رسولای شي سبستا دي الله دې جنتونه پر دې دنیا درکړي پر دنیا خدای پاک دې کامیاب امين په دنیا السلام علیکم سلام دې شناخته دی وخت مرسته درکړو ها یو وخت مرسته درکړو که یا نه اوله څنګه یې نعمت الله څنګه یې شکر روژه څنګه ده خیر شکر نسوار کوې یا نسوار نه یو شنو شای بس وای په روژه کې د پر 12 بجې نسواري درته ویله چې غوا الوځي وای ته ورته وایې چې غوا الوځي یا نسوار نه شنوال مې وخت کړي نشه کړم بیا مې د هغه سک نه ښه نو اوس هم ما په دې خاطر پوښتنه ما که نسواري خو درته که ته وایې چې غوا الوځي مې ورته چې غوا الوځي نه نسوار نه کوې یا نسوار نه نو ولې ولا شنوال وخت مو کړ بس خدای پاک په زړه کې واش بیا مې سک هم نه کوي مې وال بیا مې سک هم نه ښه نشه بیا مې سک ژوند څنګه دی والله خو روزانه په دغه ملاسون هیڅ ما نور په 15 ستانه په کور 15 ستانه او زم نو مې په کمپنۍ کار کوي شپې و درې کال کې ګډر تر لیدل او سره خرڅ سره لسه هله شي هغه هیڅ ما نور پاتې خبره یو خاري سړی زه بل څه په لاک پګر کوڅ الله ته تجربه پکې دا ستا حق درته مر رسولې دا پاک چې یو ځون په دې نه ورکم په الله تعالی ټول مسلمانانو خدای دې اجر خوشاله الله پاک چې وزن وای امين کله دا یو مست یو جانی کړی ده وزه مې شک خلکو ته په دې خطر باندې وایم چې یو جانی کړی نو اوس نه جانی خو عامه ده خو هغه جانی چې مرسته کړی د هغوی ته خو موږ معلومه چې څوک شي خو هدف دا دی چې داخله واقعا به دې پوزي چې واقعا په جنانو کې ډېری باغیرته او ډېری به شهامت جنان ست چې هغوی د خپل ډوډۍ هغه نیمه کې او د خپل وطن والو سره کومک کوي خدای دې ته تجربه درک سلامت اوسه دا ست حق د تامل رسولي جزاک الله السلام علیکم وعلیکم السلام مرتسم بل وخت نصر پیدا کوي دا د پښتنې کو څنګه مننه خیر ژوند څنګه دی ژوند شکر الحمدلله الحمدلله وړو شانی په کور کې وړو شان یا ولا کوم درلود چې نو درلود راتلم و وړو شی دوشتنه په کور کې د ستای د کریه دی مالا خو دوشتنه را پسې د ازمه ور د ولا سوته ګور ته څه کار کوې زه روزانه هغه روزانه پیدا کیږي نه کله پیدا شي کله نس په ته کې ورځ پیدا شي نه شي دوه ورځ پیدا شي نه شي بس الله تعالی جل جلاله دې د غربت او مسکنت ورکړي و امين خدای جل په د دوشتنه کې داسې څوک نشي چې کار وکړي یا هغه بیتمان را پسې کوچنی دوله نه دی هغه سبکان وای نور کوچنی اند وځي روژه ته دی ورخطا او روژه راځي زندگی دا سمار خطا او شری د روژه مات بهشته به دا څنګه کې څنګه به د خې په دای مر خطا او نور روژه شر روژه د خدای پاک دی تنو سوار کې و بس نو غوال بزي دا ته اوس کو تا ته ونه وایو نو ولا مشکله ده دا ورسته چې د داستا احسان د چې تاسو مرڅخه قبول کړ خدای ته تاجرون درکې ستا حق درته مر رسول مننه الله مو عزت او کامیاب بریالي اوسئ الله دې تاسو ته سلام دوستانو دا و نننۍ برنامه لس کسیزه مرسته لنډې مرکې پروژه د پروژه کې ودی موږ په تکلیف کوو موږ او تاسو به هم یعنی موږ الحمدلله په دې باندې انرژي اخلو تاسو هم په برنامه لیدلو باندې نه خسته کوو نو کله چې برنامه لنډه تاسو په پر شیر باندې کلیک وکړئ او ویډیوګانې د ټولو مؤمنانو پر ورسو چې تاسو په ځای باندې خانان خلک وي شتمن خلک وي او هغه به مرسته وکړي بیا به داسې مؤمنان لکه دا اوس چې دلته ناست دي د دې نورو به د څو کسانو کار سوی په هر صورت باندې مدرسه مو له هیره یا له یاده ونه وځي کوم په مدرسه کې نه یو هم مدرسه باید هیره نه کو په دغه روژه کې قرضداري ختم کو چې خدای جل جلاله هغه تشویش هم زموږ تاسو سره پکې د علمي کور دی د علمي کور قرض داسې دی لکه په ټولو دغه زموږ تاسو په ټولو باندې چې باندې وي راځي د علمي کور قرضداري کې کومه مرسته وکړو تر بلې برنامې چې تاسو درنه چوپل ترازو پر سر خالق لا یزال متعال رب جل جلاله مسبار السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بیا راغله روژه مسلمان خوشاله وکړی ځان له ګناه پاک کړی دی عمل ته تیار وکړی راغله روژه بیا راغله روژه مسلمان خوشاله وکړی ځان له ګناه پاک کړی دی عمل ته تیار وکړی
شیطانان ټول تړل کېږي عمل سوچند حسابېږي شپې هم سبا کړې د خدای لار کې قربان وکړې ځان له ګناه پاک کړې دې عمل ته تیار وکړې راغله روژه بیا راغله روژه مسلمان خوشاله وکړې ځان له ګناه پاک کړې دې عمل ته تیار وکړې راغله روژه لس د رحمت لس مغفران دې لس جهنم نه درحان دې جوړ مهر افطار کړې او گفتار د پاک نبی وکړې ځان له ګناه پاک کړې دې عمل ته تیار وکړې راغله روژه بیا راغله روژه مسلمان خوشاله وکړې ځان له ګناه پاک کړې دې عمل ته تیار وکړې راغله روژه وی تړل شوې کې شیطانا ځان دې عادت کړه په قرآن نن هم دا موقع ده تزکیه د نفس زړګي وکړې ځان له ګناه پاک کړې دې عمل ته تیار وکړې راغله روژه بیا راغله روژه مسلمان خوشاله وکړې ځان له ګناه پاک کړې دې عمل ته تیار وکړې راغله روژه توبې ته هر صحنا دا مؤمن چاستا تموکا دا کوالی دعاوی هر مخام پو افطار وکڑی زان لگونا پاکڑی دی عمل تا تیار وکڑی راغل روژا بیا راغل روژا مسلمان خوشحال وکړی ځان له ګناه پاک کړی دی عمل ته تیار وکړی راغله روژه غوښتنې وکړی له باداره شپه کړی شبګیره تر سهاره خله زړه دعاوې د هلال تمخامې وکړې خله زړه دعاوې د امین تمخامې وکړې ځان له ګناه پاک کړی دی عمل ته تیار وکړې راغله روژه بیا راغله روژه مسلمان خوشحال وکړی ځان له ګناه پاک کړی